السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره سخته بیړم د ښایسته ګل د پای ویل کوم مو چې د ژاړو د پای به ویلم. آفرین آفرین ډېر حق ورکوي رشادو ثواب ده غریبانو سره کوماک کوه. بس شما وایي موږ سره کومک به ورسره وکړو مو چې څه یې د ژاړه ونه دو څه یې خو څه خدمت به نه وي خو لوړم خو. السلام علیکم ستړی مه شئ وله ښایسته ګله په دې ویتله موږ دا کومک به ورسره وکړو د ژاړه ونه دو موږ څه وشه دا به ویل کن ثواب ده خو بس صحیح شوه څه خدمت به نه وي بس ډېره مننه لوړم بس لوړم خو څه خدمت به نه وي بس لوړم. السلام علیکم ستړی مه شئ مخ دړو وړتیا د ښایسته ګله په دې ویتله مو چې کومک به ورسره وکړو د ژا دو مو چې د ژا ثواب لري بس زه حکومتونه کوم په دا د ژا کې څه خدمت به نه وي بس لوړم. د ښایسته ګله په دې ویتله مو چې لا کومک به ورسره وکړم زه خو د ژا کې ولا کومکونه کوم خو څه لوړم. ښایسته ګله جوړ په خیر طبیعت ښه ده وله دغله مو چې د پای په ویل ولا مو چې د ژا ده خو زه خلکو سره کومک کوم خلکو سره سخت کومکونه کوم. بس ته نه مخکې مو ته شپې ګرغلل چې حمید له روپۍ ته وړي بل وخت چې کوې نو ځان ماته له جومات ته جومات کې اعلان کوه ټول خلک به خبرېږي ته به پوره کوې نه دې پوره کوې چې خلک خر نه وایي بختور یې ولري ژار وه د ژا خو دغله مو خو ډېر غوړ بندوباست نیوله ده 60 GB مې نیټ پرې کو 60 GB پټشمي په دې به خپل فیسبوک کوم شپه به تېره کړم مقصد لمونځ به زه وکړم لمونځ په خونه کې جمعه ته نه ودیا ده چې کله کوڅ ساه کې د څوک بیرته لاړ شي وشه چې کله لمونځ وکړم خپل به څملم که 2 بجې جګ شوم سبا ته که 1 بجې جګ شوم که 3 بجې جګ شوم زه به جګ شم که لمونځ ته ویښ شوم وشه لمونځ به وکړم که زور شو هغه وشه که زور شي چکه مې وخوسته سخته چکه مې وخوسته که نه دومره چکه دو وشه خپله چکه به کوو ما خومه پوری د جمودی په چکه نه سخت ساعت تیریږي سخت ساعت په تیریږي مو خو مانه توسې یا کوي نو چکه نه سخت ساعت تیریږي وشه چکه کوو چې کله د جمودی ته ننځو وشه بیا راځو وړکي ګپ شپ والو وشه ورځ تیره شي نو ورځ کې خو چې پوتې نشول ډېر خلک تربوته راونی وشه خونې ته ننځو نه وشه خپل فیسبوکونه دي جامې دي هغه شپه مو جوړ کړی ښه ساعت یې راوم دي جاکې توسې خو د جاکې ساعت نشئ تېروا ساعت تېرول خو مونږ ته پرېږده. آفرین دوی سخت نه پوهېږې داسې ځان ته ډېره سونک وه دا رجا شوه که بودشي شوه خوله خو په حیوانه وتراوشه رجابي ته څه رقم انسان یې رجا ته بختور حالکه رسېږي رحمت میاشت دو کوم انسان چې خدای پاک په رجا کې ونه بهي هغه بدبخته انسان ده جومات ته روزه څومره چې د نورجاوي دومره هوي یوه قدم نه د ګناه معاف کېږي او بل نیوه نیکي در کوله کېږي رجا کې بیا اویا چنده ثواب ده. اوهو اوس به مکمله مبارکه میاشت تېره وه دا مو څه رقم سوچونه کې کړي وو چې د ژا په دا رقم په سنایي سره زه تېره کړم وبې بوسم وله مزغه دې خلوص کوي وله دماغ دې خلوص کړي یوه سړیه بس تېر یم فیسبوک نه تېر یم چکې نه تېر یم 15 وخته لمانځه جومات ته ووځم دا څه رقم څه رقم سوچونه مې کړي وو ورکې څه رقم چې مخکې و چکې به کولې خو چغه به کولې خو صحیح دسې تېرېږي پوره نو د ژا کې ته دا کوې ولا غلط کوي ولا غلط کوي می کړه دا بس تیر یم نه نه خبر کې ټپ جبل نه سوځ وبسي نه سوځ کې وانی سي چې دي جان نه پمتيږي و سره په مکو کې خو غا نه ویلي کې نه سي خو سو به د غاړه چې ته مثلا نه سوځ زړه شووي سخت عادتي وي سخت نه سوځ زړه شووي ته نشي نیوځه چې دي جادو دغه ثواب ده دا کان حالکه کې پیدا کیږي ولا مخ 60 فلمونه وړاندې خو ورځ نه قسم شپې قسم آفرین تو خو ځان ته سخت سونه کو سخت ځان ته سونه کړه د جاویل خلی ورځي وي شپې دي جان نوي شپیا دی جای ورځ دی جای مکمله میاشته دی جاوي ورکه زبل نه خبر شم چې موږ پلوس یاد وخت خو سیاد وخت جنگ وي ها د دې میاشتې مې خبر اوس را باندې ته دا وخت مونږ ته خیانه کوي ودل مونږ ته خیانه کوي خبر یې کوم انسان چې موږ پلوس نه خپاوي چې مکمله دی ځکه چې لیلۃ القدر شپه لیلۃ القدر شپه په جنې چې مکمله په سجدا په تیر شي بیا به خدای پاک بخنه وتونه کی خبر یې ولا زړه چې موږ پلوس نه خپای زې د زوکه دی جاد غل زړه